نن ورځ سهشنبه د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې د اسان خدماتونو په نوم د برېښنايي پیژندپاڼو نوي څانګې په فعالیت پیل وکړ. یاد مرکز ته ځکه د اسان خدماتونو نوم ورکول شوی دی چې د 10 ورځو په جریان کې به مراجعینو ته پیژندپاڼې ورکوي. مسؤلین د یاد مرکز په اړه وایي چې په دې مرکز کې به په ورځني ډول تر 250 کسانو پورې ثبت نام او بایومټریک کیږي. د دوی په خبره تر دې وړاندې په هلمند کې 3 مرکزونه شتون درلود. دا چې هلمند یو لوی او پراخ ولایت دی نو 3 مرکزونو بسنه نه کول، نو ځکه دغه څانګه پرانیسته. اوس نن د خیره د اسان خدمت مرکز افتتاح کوو، نو شروع کیږي ان شاء الله د هلمند ولس به مشکلات به حل شي. نو ان شاء الله موږ تقریبا یو دیش کارمندان دلته موجود دي چې ښځینه سټاف هم لرو او د نارینه سټاف هم لرو او خدمات دلته ډیر صریح کیږي ځکه چې ټول خدمات په یو سالون کې ترسره کیږي او داسې وړې شوبې تقریبا موږ یوازې د توزیع او د ثبت نام لپاره لرو. نور هر خدمات چې دي چې چک دی، جمعواري د ثبت نام دی، کنټرول کیفیت دی، حتی پیسې چې تحویل کیږي دا ټول په یو شوبه کې تحویلیږي. نو ځکه خدمات ډیر سریع دي، څوک کولی شي چې دلته راشي تقریبا په یو ساعت کې څه خدمات چې دي ټول ورته ترسره شي، دوی کولی شي چې ولاړ شي. په ورته وخت کې هغه کسان چې د برېښنايي پیژندپاڼو د اخیستلو لپاره له بېلابېلو ولسوالیو څخه راغلي هم د یاد مرکز په فعالیت خوښ دي او وایي چې پخوا به د پیژندپاڼو اخیستلو لپاره په میاشتو انتظار کوي. اوس چې دا مرکز فعال شو نو دوی به له ډېر انتظار څخه خلاص شي. دا خو نو ډېر ښه دغه دی اقدام دی او که داسې ګرځې ناست یې په شپو په اوتو په 15 شپو په 12 شپو راغوځي. نن باره دا باره هر سړی بېزاره نن ما څېرله، ما نن خپله ما څېرله. په دې باندې یوازې زه د ټول خلک سره چې ما خبرې وکړلې ومې ډېر خوشحاله و په دې باندې، ځکه چې د لرې ځایو څخه به خلک راتل، شپې به کولې او بیا به دلته په میاشتو انتظار به و او مصارف تر څنګ به جسمي چې و ستړي به و. نو اوس خو ډېر خوشحاله دي. هلمند کې داسې مهال د اسان خدمتونو په نوم د برېښنايي پیژندپاڼو نوي څانګې په فعالیت پیل وکړ چې په دې وروستیو کې برېښنايي پیژندپاڼو اخیستلو ته ډېرو کسانو مخه کړې، ځکه اوس وخت کې برېښنايي پیژندپاڼه یو جدي اړتیا ګڼل کېږي. کرم خان سمسور، سکون راډیو.